السلام علیکم ګران ملګرو زمونږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ولسمشر غني نن سهار په 2 ورځني سفر پاکستان ته تللی. ولسمشر محمد اشرف غني تر شاوخوا 4.5 کاله وروسته نن د پاکستان په 2 ورځني سفر روان شو. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د ولسمشر غني په دې 2 ورځني سفر کې نوموړی د پاکستان له ولسمشر عارف الوي او لومړي وزیر عمران خان سره بېلې لیدنې لري. د یاد وزارت په خبر د افغان ولسمشر په دې سفر کې به له پاکستان سره پر سیاسي، اقتصادي، امنیتي او تجارتي اړیکو خبرې وشي. ارګ هم پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د هیواد ولسمشر به په دغه سفر کې چې د پاکستان د لومړي وزیر په رسمي بلنه ترسره کیږي د سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ، ترانزیت، امنیت او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره هر اړخیزې بحثونه او خبرې وکړي. ګران ملګرو که دغه ویډیو تاسو خوښ شوي وي نو زمونږ چینل لایک، سبسکرایب کړئ او خپل نظرونه مونږ سره شریک کړئ.